ام سلمہ رضی الله عنها دا وی کله چې موږ مدینه ته هجرت وکړو زما خاون ابو سلمہ دا مدینه ته لاړ وای زما خاون بیمار شو وای ما په مدینه کې خزي او جنکې راټولې کړې او ما ورته ویلې چې تاسو به ما څه داسې جړا کوئ زما په دې خاون باندې او زه به مې په دې خاون باندې دومره جړا کوم چې تاریخ یې ولیکي چې زنانه او ښځه په خپل خاون باندې داسې جړي زه به داسې جړم وای کله چې زما خاون وفات شو وای ما ته نبی صلی الله علیه وسلم ویلې چې ته په ابو سلمہ باندې ونه جاړې ځکه ویرګري ښځې چې دي هغه ښځې چې چغې وایي ګریوانونه شکوي مخونه وایي داسې ښځې به هغه په جهنم کې او بیا یې ماته ویلې چې کله ابو سلمہ دا وفات شو نو بیا ماته نبی صلی الله علیه وسلم ویلې چې ته دا کلمات ویوه چې انا لله وانا الیه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلق لي خيرا منها یا الله من ستایو تا ته بدر ګرځو یا الله ما ته په دې مصیبت کې پناه راکړي او یا الله ښه عوض ما ته د دې نه راکړي دا داسې کلمات دي کله چې د مصیبت په حالت کې انسان وایي نو دا کوم نعمت چې دی رب العالمین اغستی دی یا به همدغه رب العالمین ورکړي او یا به د دې نه ښه رب العالمین ورکړي وای ما ته نبي سلام ویلي وای دا کلمات ته ویوه الله به د ابو سلمہ نه غوره خاوند درکړي نو ام سلمہ رضی الله عنها وای ما چې دا ویرګري ښځې وشړلې ما ورته ویل چې زه په خپل خاوند باندې نه جاړم ما به دا کلمات ویلې چې انا لله وانا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي واخلق لي خيرا منها دا کلمات به مې ویلې خو لیکن دا سوچ به راسو چې اخیر من ابي سلمہ دا ابو سلمہ نه به بل غوره خاوند وي وای کله چې زما عدت پوره شو وای په دې کې ما پسې عمر رضی الله عنه خطبه او جرګه راولېږله چې ام سلمې که ته نکاح کې زه سره نکاح کوم وای ما ورته انکار وکړو چې زه نکاح نه کوم وای بیا ما پسې ابوبکر رضی الله عنه خطبه او جرګه راولېږله چې ام سلمې که ته نکاح کې زه سره نکاح کوم وای ما دا خطبه مرد کړله ما نکاح ونه کړله وای د دین وروسته ما پسې نبي صلی الله علیه وسلم خطبه او جرګه راولېږله او ما ته ویلې ام سلمې که نکاح کې زه سره نکاح کوم وای ما ته پته ولګېدله چې یقیني د ابو سلمہ نه غوره خاوند چې الله ما ته راکړه هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی وای مخکې زه ام عمر وم خو چې کله مې د نبي صلی الله سره نکاح وکړله وای زه ام المؤمنین د مؤمنانو مور شوم وای ما نبي سلام ته ویلې چې رسول الله ته ما سره نکاح کې زما بچي دي وای ما ته ویلې ستا بچي زما بچي دي وای ما ورته ویل چې رسول الله ما له غوسه ډېره راځي وای نبي سلام ورته ویلې چې زه به د الله نه دعا وغواړم تا له به غوسه نه ځرځي نو د دې واقعې نه دا مقصد موږ ته حاصلیږي چې کله یو مصیبت راغی یو مشکل راغی جزې پزې نه دي پکار بلکې دا کلمات پیل پکار دي چې انا لله وانا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي واخلق لي خيرا منها دا داسې کلمات دي کله چې انسان د مصیبت په حالت کې وایي نو کوم نعمت چې دی رب العالمین اغستی دی یا به هغه ورکړي یا به د هغې نه بل غوره ورکړي بچی دی مړ شه دا کلمات ویوه الله به د هغې نه بل غوره بچی درکړي مصیبت ته در ورسېده په عقل وګه د باندې راله دا کلمات ویوه چې انا لله وانا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها الله به د هغې نه بل غوره مال درکړي تاوان دې وکړه په یو تجارت کې دا کلمات ویوه الله به د هغې نه ښه عوضونه درکړي دا مه ویوه چې یاره د الله نه ناامیده شي چې الله زه موندلی یم په ما باندې دا امتحانات راولي او دا مصایب په ما باندې راولي نور بندګان یې پرېښي دي دا خبرې چې څوک کوي دا هغه خلک کوي چې د الله صحیح بندګان نه دي